بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. روشان المر رست له تیارو مخ ښکاره کوي او یو بله ورځ فراه او اوسیدونکو ته یې داسې پیلیږي. د دې ولایت په مرکز کې د خلکو ګڼه ګوڼه د امنیت او سولې احساس څرګندوي. زړور خو رنځور خلک. د دې ښار په هر کونج کې د بېګناه خلکو د مظلومیت او کړاوونو عجیبې کیسې پرتې دي. د اشغال په 20 کلنه موده کې په داسې حال کې چې میلیونونه ډالر فراه ولایت ته راغلل، خو بیا هم د دې ولایت خلک ډیر یو ابتدایي ژوند لري، تر دې حده چې د ژوند لومړنیو اړتیاو لکه برېښنا ته هم پوره لاسرسی نه لري، چې دا د دې ولایت د خلکو پر وړاندې د ظلم یو ښکاره بیلګه ده. د دغه مستند د موندنو له مخې ظاهراً په تیرو 20 کلونو کې د اشغالګر حکومت پر مهال د زورواکانو لخوا ډیرې پیسې ضایع سوې، هغه هم په داسې حالت کې چې خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره وږي ګرځېدل. له ښاره وځو او د فراه ولایت له مرکز څخه په 40 کیلومترۍ کې د بالابلوک ولسوالۍ په لور حرکت کوو چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستر ظلم او جنګي جنایت په ډاګه کړو. مقصد ته له رسیدو مخکې د اشغال دورې د ظلم نښې هر ځای په سترګو لیدل کیږي. ویجاړ کورونه، رنځور خلک او هغه ماشومان چې مخونه یې د غمونو څپې دي. دلته دغه کورونه چې و دا د بېګناه مسلمانانو وو چې د جګړې په د اثرو څخه د جګړې په وخت کې دښمنانو دلته لوډران راویستل او دا کورونه تاسو وینئ په لوډرانو باندې چپه کړي دي. د اشرف غني چې جمهور و لوډر یې راویستی، موږ سرایونه یې ګرد چپه کړه، دیوالونه یې راڅخه چپه کړه، بسترې لوښي و لرګي مو ګرده اتا چې په یوې ګنبتې کې مو وختي ساه راغله، 10 دانې مالونه مې و دا یې هم تر لاندې که دغه زما استي وه، دا هم راڅخه نه ولاړه، فراري سوي وو، بل ځای و، اوس راغلی وس قدرت هم نه لرو چې ځان ته ځای جوړ کړو، بس دغه یې مښتې ډوډۍ هم نه لرو چې ویې خورو. هریانې چې موږ ځان ته یو وطاق جوړ کړو، که موږ کار وکړو د بل مزدوري وکړو ځان ته یو ډوډۍ پیدا کړو، ژوند مو بیخي په عذاب دی. زه ما دا کار سره دغسې ډېر چپه دی، دغسې خو نو سره جوړ نه کوي، واس قدرت یې نه درلودی، تر اوسه هغه د چپه د شانې تر لاندې دی. موږ دغه نوس پیدا کړی، موږ جوړ کړی 3 ګنبتې، دا شایه پاته شوه. زموږ ښځو قرآن شریفان ورته راویسته چې موږ بل ځای سرای هم نه لرو، ځای هم نه لرو، او موږ ته ګیر سئ چې موږ د خپل بسترې وباسو. و دغتې هم ملي اردو راغله و کمانډویان موږ یې پرې نه ښودو، موږ غنمونه لا د خرڅۍ د دا تر لاندې سو، شی می مو پایپکه تر لاندې سوی دی، موږ خالي دغه د جوړه کالي چې د غاړې مو وه نور شی موږ نه دی ایستلی د دې ځای. ورځ غرمه وه، د دې وزارۍ وزر مو ورته وکړئ نه یې پرېښودو، چې په کوی موږ د اسرایو څخه تاوان لیدلی دی، موږ غرض د اسرایو څخه دی، هموږ چې ور چپه کوي نو چپه یې کوي، نو موږ خو بله دغه نه لرو، زنده نه لرو،
دغه څه زور هغه حمله پر دولت زور فشار شو ټکو ټکو دغه ډېر شور باندې خراب شوه دا اسې ظلم ورسره سوی او دغسې سرایونه خراب سوي دا یو کلی نه دی یو ځای نه دی چې یو ځای تاوان رسېده د بای په څیر هغه تکلن ماشوم چې د خپل ویجاړ سوي کور په څنګ کې د زرغون سبا په انتظار کې شیبې شمیرې یو ځل بیا خپلې لارې ته ادامه ورکوو په ځینې ځایونو کې پر زیربناو کار او بیا رغونه روانه ده دا هغه کنډوالۍ دي چې د شل کلن اشغال په بمباریو او ظلمونو کې ویجاړ سوي دي د ګراني کلي پیل ته رسیږو هغه ځای چې په 2008 میلادي کال کې امریکایي پوځ د دې ځای د ملکي خلکو په وړاندې تر ټولو لوی جنگي جنایت ترسره کړ په یوه شیبه کې نارینه او ښځینه زاړه او ځوانان ټوله یې د سترګو په یو رپ کې په وینو کې ډوب کړل دلته تر ټولو لوی انساني ناورین پیښ شوی او موږ یې څېړنه کوو د ګراني مستند بالابلوک کې د امریکا لوی جنایت له رارسېدو سره سم له نقیب الله سره آشنا کیږو هغه موږ ته په دې کلي کې د امریکایي پوځ د لومړي برید په اړه لارښوونه کوي هغه څه چې په سترګو لیدل کیږي د تصور څخه بهر دي دوی لومړی بم پر دغه جومات چې اوس پس له څو کاله بیا جوړ سوی دی وغورځوه د امریکایي پوځیانو له لوري د ولسي وګړو په نشه کولو جنګي جنایت په دې کلي کې تر 150 ډېر کسان شهیدان کړي او په ګاونډیو کلي کې هم ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي د 1388 هجري لمریز کال د ثور د میاشتې بمبارۍ د سید ابدین آغا کور او ځای په کنډواله بدل کړ د خپل ژوند ډېر عزیزان یې له لاسه ورکړل او څېره یې ترخي کیسې بیانوي چې و چې ماښام لمونځونه وسوه د ماجت دغه ووته خلکه پس بمبار شروع سو ګرده ولاړه د دغه عجیب کورنۍ هم ګرد ورې ولاړه دغه سو موږ د یې خوا راتلو د قبرو د خوا چې رالو چې توت د ریښو سره ما و مخ ته ولیدی بل زوی مې هم را سره و رفیق هغه نومېدی چې زه په دوړو کې هلته چې کښېنستم تر اوسه پورې مې ولاک ککات راسته کړی د هغه دوړو څخه هغه څه چې دی بیانوي تاریخ او نه هېرېدونکی حقیقت دی
د هغه اشغالګر ظلم چې د بشر د حقونو هیڅ قانون ته غاړه نه ایږدي او تل د تاریخ په اوږدو کې د بشریت لپاره جدي ګواښ بلل کیږي. امریکا دا جنایتونه ترسره کړل. د لاسونو سرونو پیژندل کېدله نه چې ته د چا یې د چا نه یې څرګند ډوه د خاورو د لوټو سره د دغه مزرید یا رسل نفره و الله تعالی نو کوه که نه وه پیژندل کېدل نه. یو موږ هلته شاګویو ته ترکتون مو راوغوښتله چاله یې وکیندل خاورې په راواړه. د دې کلي په بل کونج کې نورې کیسې هم شته. ګل صنمه د 10 کلونو څخه زیات وخت کېږي چې خپل د 6 اولادونو په غم اخته ده. په دې هوایي برید کې 2 زامن، 1 لور، 1 ناوې او 2 لمسیان له لاسه ورکړي دي. د ګل صنمې په مخ د خفګان څپې د لمر د وړانګو په څیر ځلیږي. یکی 5 ساله بود، یکی 15 ساله بود، پای نبود، زبانه که تایدینی بود پلایده پاک با ساخته بود، مثلا گوسفندای با چشم میکنی همین تا پلایده بود. یکی دیگه همین تا جلکای پاک ساخته بود و از گوش خون آماده بود. خود ما پاک بدن می تا ساخته بود، بیخی دیگه چشام وانه باشد. از این دختر ما چشای می تا مات بود، با آتیش می تا کشم دادم او ما رخته چشای. دا رنځوره میرمن د هغو زرګونو میندو بیلګه ده چې تل یې د خپلو ماشومانو له لاسه ورکولو په غم کې ژړلي او ټول عمر یې په فراق کې تیر سوی دی. هغه ژور درد چې ډبره اوبه کوي او د غمجنې ګل صنمې له دردېدلو سترګو څخه د اوښکو په بڼه بهیږي. یو با دیگه گریه خب اما یه تا حالا بود بلای ما با خدا گروه داشته بودم. یه بچه دیگه مامود دکتر مامود چیکار کنم؟ صبر خدا میده، صبر نده خدا را انسان میترکه دیگه. چیکار کنم؟ خدای پاک مور ببخشه، خدای پاک خیلی خوبی کنه. ما هم میماریم، کاش که ما هم خیلی شهید شدی او کاش که ما هم شهید شدی. د امریکې او د هغې د ګوډاګیانو جنایتونه خلک دا حالت ته رسولي وه چې له اسلامي عقیدې پرته یې د زغملو بل هیڅ عذر نه درلود. دا د هغې مور ساه ده چې معصوم او بېګناه ماشومان یې په وینو ولړل سوه او په مظلومانه ډول شهیدان سوه. لا ته مور ببخشی، خدا باید تو روز نهری بالای ما اولادام ور بار تکر کنه یا چی کنه. خدا امریکا روی سیاه و شرمنده کو. خدا تو مور ببخشی، خدا تو مور ببخشی. الهی از این دنیا مور بیمون تیر نکنی. خدا دل مورم تا پاک امریکا پاک بساختن، بدن مور پاک بساختن. خدا شور بسازنه. خو دلته موږ عجیبه حقیقتونه موندلي دي. ظاهرا دا ستر جنایت نورې پټې پرتونه یا لایي هم لري. ګل صنمه د دې خواشنۍ ترڅنګ چې د کورنۍ 6 غړي یې له لاسه ورکړي دي، د کورنۍ پاته غړي یې هم د څو کلونو مخکې د بمبارۍ غمجنې تجربې اغېزمن کړي دي. د هغې زوی ډېره عجیبه کیسه لري. د هغه د بدن په برخو کې پاته سوي داغونه او نښې زموږ د پلټنې احساس
لا پیاوړی کوي. ظاهراً په دغه برید کې د سپین فاسفورس په نوم کیمیاوي اور اچونکي بمونه هم کارول سوي وه. د امریکا د پوځ په عملو کې د ممنوعه سپین فاسفورس کیمیاوي بمونو کارول په دغه کلي کې یو ستر جنگی جنایت بلل کیږي. بدن ما اثر پوست ورد از گستر بساخت می تو تپای سپید بالای تخل زده شده بود که گستر من چند وقت بالای راه نمیتوندم برم که سامان بشده بودم تا به میال ما دوا میکنم که دوای سیاست میکنه جون ما که در میگیره مسائل که رقم بود. ما خود میگه بالای ما پرند مار بپرند با که بپرند با بعد آقای می یک پام زیر خاکا بود با دکنیا که مرگ برده بود تا خیلی وقت با ما دوا نشد با صبح موترها آماده بود مار بود پرا بود بس پرا با تیارا برد با کندار برد بود. کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا لخوا په ملکي وګړو باندې هوایي بریدونو کې د سپین فاسفورس استعمال تایید شوی او د دغو موادو اغیزې د سیمې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. مرکباتی که خانواده فسفر هستند یا فسفرس هستند ما میایم صحبت میکنیم. خود فسفرس مورد نظر دارای 3 تا آلوتروپ هست. فسفر سفید میگیم، فسفر سیاه میگیم و فسفر سرخ یا فسفر قرمز میگیم. از ما بین از اینا فسفر سفید بسیار خطرناکتره. دلیل خطرناکی اینه که فسفر سفید زمانی که در معرض اکسیژن قرار میگیره و حرارت خیلی کمی بر از برسه اشتعال پیدا میکنه، مشتعل میشه و حرارتی در حدود 850 درجه سانتیگراد به وجود میاره. اگر این فسفر سفید به بدن انسان بچسبه و بعد از او اکسیژن برسه و حرارت خیلی زیادی تولید بکنه باعث بانی از این میشه که فرد مورد نظر احساس سوزش یا درد خیلی شدیدی در وجود از رخ بده. و همون دلیل هم هسته که کنوانسیون ژنو در سال 1980 میلادی محدودیت ها و ممنوعیت هایی در استفاده از فسفر سفید به عنوان بمب ها یا بمب های آتشزا وضع کرد. د ملکی وګړو پر ضد د سپینو فاسفورس د استعمال یو ښکاره بیلګه په لبنان کې او په فلسطیني ولسي وګړو باندې د اسرائیلي پوځ عملیاتونه دي. افغانستان هم له دغه کاروان څخه مستثنا نه دی او د بالابلوک خلک هم د امریکایي پوځ د دغه ډول جنگی جنایتونو قربانی شوي دي. فسفر سفید به صورت یک گاز سفید رنگی در محیط پخش میشه، یعنی یک لایه سفید رنگی محیط رو میپوشونه. حتی این گاز در زمانی که اسرائیل در غزه استفاده کرد یا اسرائیل در لبنان استفاده کرد یا در جنگ‌هایی که آمریکا با داعشش در سوریه و در عراق استفاده کردن، اینا معمولاً از این فسفر سفید مورد استفاده. حتی در جنگ جهانی دوم شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی سابق هم از این استفاده کردن، از این فسفر سفید. و بعد از اینکه مضرات از این مشخص شد، اما کنوانسیون ژنو بگیرفت یک محدودیت‌ها و یا ممانعتی برای از این وضع کرد، این کار انجام دادن. پس ما میفهمیم که همین لایه سفید رنگی که میگیره ایجاد میکنه کل محیط رو تحت پوشش قرار میده، بر روی نباتات، بر روی جانوران، بر روی انسان‌ها میتونه تاثیرات خیلی شدیدی بگذاره. و حتی افرادی که مثلا در معرض از این قرار گرفتن، همون حتی که میگیم اجساد اگه برمی‌دارن، میتونه با پوست فرد دیگه هم بیاد در تماس بشه و زمانی که اکسیژن برمیسه و یک مقدار حرارت یا استکاک که ایجاد میشه، گرم میشه، میتونه مشتعل بشه و اشتعال پذیری از این میتونه به پوست آسیب برسونه. یا حتی شاید بگیم که به خاطر انفعالات کیمیایی که در ساختار از هست میتونه بر ساختار دی ان ای مورد نظر تاثیرگذار باشه و به نسل بعدی علاوه ژنتیکی منتقل بشه و اثرات شوم از علاوه بیماری‌های پوستی برای نوزادهایی که به دنیا بیه مشاهده کنیم. د ظلم آثار دلته نه ختمیږي. د دې کلي په بل کونج کې او په یو بل خټین کور کې سید سعدالدین ژوند کوي. ظاهراً لا تر اوسه د امریکایانو د ظلم څخه اغیزمن دی. له لسو څخه زیات کلونه تیر شوي دي، خو تر اوسه هم د هغه برید له کبله په رواني تکلیفونو او بدني ناروغیو اخته دی. نو ماښام منځونه موږ په ماجد کې وکړه. ماجد ته چې رالو نو کور ته نه ورارسېد، درګاه کې مو پښه پرېښوله، بمبار وسو.
اول بم یې دا زموږ پر ماجت ووایي، دوهم بم یې په هغه مخ کې کوي، دریم بمبار یې په دغه زموږ په دا بل دا سرای وشبه مخ ته هلته وسو. نو بالا دا بمبار سره دوباره شپه وه، په دا شپه کې خو نو ګرده ځغاستلو، په دغه رود کې مو شپې سهار کړه، تر سهاره پورې په دغه رود کې په دا لښتیو کې پراته وو. نو د هغه پسې سهار چې څو ولاړو چې وکتل چې شهیدان دي چې پراته دي، کوچنیان لویان، حتی د یوې شپې د درو شپو دا لا پوشکي وو. نو دغه شهیدان مو راپورته کړه، دغه مو کړه، د خاورو څه مو وکښل، پر دغه خاورو هم څرخېدلو. نو داسې مواد یې پاشلي وه چې ګر سره بوی وو. د هغه د بویه څه زه خپله دغه مې صورت دی، د هغه ورځې څه میاشت خو لا تېره نه سوه، دغه صورت مې پر دغه حال باندې سو. نو تر ننه پورې چې پاکستان ته تللی یم، چې هر ځای تللی یم، بل دوا نسته ول، دغه شیمیایي مواد و، دغه بوی و ګرز و دود و، د دغو څه دغه مرستیاته اخیستې. بهرنیانو د اشغال په دوره کې د دغو خلکو راتلونکی هم په نشه کړی و. د ځوان نسل په راتلونکي باندې مستقیم ګزارونه، بې دلیله جګړې او د امریکایي پوځیانو وحشیانه جنایتونه د دې کور د مشرې لور فرشتې ژوند هم ستونزمن کړی دی. د هغې معلولیت راتلونکي ته د هغې د هیلو ساحه محدوده کړې ده. په دغه کلي کې د امریکایي پوځیانو ظالمانه بمبارۍ تر یوه نسله یې زیات کسان اغیزمن کړي دي. د ګراني کلي په کوڅو او شاوخوا لارو کې ګرځېدل ساه په سینه کې بندوي او د دغو بېګناه خلکو په منځ کې د ظلم او جنایت بیلګې د انسان زړه په سخته دردوي. دا ماشوم مو په ناڅاپه ډول ملاقات کړ. کوچنی مرتضی حتی په دا هم نه پوهېږي چې امریکایان څوک دي، خو هغه هم د اشغالګرو د جنګي جنایتونو له قربانیو څخه دی. د کیمیاوي موادو کارول په ځانګړې توګه سپین فاسفورس د هر نوي زیږېدلي ماشوم ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. بس یو پلا پر لار روان دی، وولېږي والا دا اوس هم پر دغه نه دی برابر، اکثره ګولۍ دي او دواوې دي، دغه پسې نه روس دغه مخ باندې هم دی، دا اوس دا وګور دی دغه سته پر مغزي باندې هم سته، بس دغه ورلوېدلی ګر سره وګور لکه ویروس چې یي ګر سره. د خټو له دیوالونو او د دوړو ډکو کوڅو څخه اوس هم د باروتو بوی راځي. د 15 کاله وړاندې د بمبارۍ چغې او نارۍ لا هم د سید سخي په کړېدلي مخ کې تر سترګو کېږي چې هغه مهال یوازې 15 کلن و او د کورنۍ یوازینی شخص دی چې ژوندی پاته سوی دی. زموږ سره چې دغسې وګوره دا نه ده ماجد بغل دی نه دی ماجد بغل دی، دا شهیدانو ټوکران دي وګوره، دا د انار غږ دی. دلته هغه کوچنیان هغه مؤمنان وو دغه چې موږ ګورو چې ویډیو چې هغه د ظلم په برابر شي.
بنده دلم سیده دا کار خدا شد خدا نبود از من الله غفار نسونه موږ د کور کوچنیان د شاوخوا همسایهګان وو ټوله ووتله ولاړه یوه سرای ته دا ټوله په یوه سرای کې بمبار شوي دي دا ټوله شهیدان او زخمیان او موږ ته دا مشکل پیښ شوی په یوه سرای کې نو زموږ د کور اعضاوې هم په دغه ځای کې شهیدان شوي دي نو شپه راغله په شپه باندې په شپې کې موږ باندې بمبار وکړي نو هغه صحنه ډېره سخته صحنه ده ډېره سخته صحنه وه نو په دې حالت کې بمبار وسو تیارې رالې سهار داسې د لمانځو ټیم و چې څه نوړاس و موږ ولاړو هغه ځای ته زخمیان مو پورته کړه موږ ولیدل چې پر خاورو باندې زموږ د کور لکه وړونه خوندې مندې نور همسایهګان پر خاورو پراته هغه پاک سوځېدلي داسې سوځېدلي لکه کم وخت کې چې موږ یو قرباني کوو سوځو هغه داسې سوځېدلي وو چې موږ یې په نر او په ښځه باندې نه پوهېدلو د چا پښې د چا لاسونه د چا سر به نه و نو هغه ډېره یو سخته صحنه وه په دې ځای کې ګوره 15 کاله تېر شوي دي بیا هم دا دی اوس تاسې رالاست زموږ هغه صحنه بیا په یاد شوه ډېر موږ افسوس کوو پر دې ځای باندې چې موږ سره دا ظلم شوی دی خیر بیا غواړو اوس د هغه د سترګو په وړاندې د هغه د کورنۍ غړي ټوټې ټوټې سوې او هغه له ژړا او چغې پرته بله چاره نه درلوده اوښکې یې ډېره ترخه کیسه لري ځوان سید سخي چې په هغه وخت کې صرف یو ماشوم و د خپلې مور سوځېدلی جسد یې د یوې ګوتمۍ په لیدلو سره وپېژنده چې هغه ګوتمۍ هم د ده د شهید پلار یادګار وه زما د مور هغه ما ولیدله پر خاورو پرته وه سوځېدلې وه زما پلار د زاړه تاریخ کې شهید شوی دی ما دا نوره نه پېژندله د دې زما د پلار انګشترۍ د دې پر ګوتو باندې وه ما پر دغه باندې دا وپېژندلې زما مور پاکه سوځېدلې وه ما په دغه باندې دا وپېژندله نور ما نه پېژندل کله چې سهار زه رالم کور ته چې کور ستا نور ټوله سامان د کور سته زما مور نور څوک چې په کور کې راسره هغه نشته موږ ډېر وځوکلول سو موږ ډېر هغه غم بیا اوس هم زموږ په یاد سو هغه ورځ زموږ سترګو ته راغله کوچني کوچني ماشومان یا د درو شپو کوچنی خو هم په دې شهیدانو کې وو چې د مور په غېږ کې ټینګ نیولی و هغسې چې چسپېدلی د مور په سینه پورې دغسې د ده د مور غوښې سره یو ځای سوي دا موږ راپورته کړی دی دغه صحنه ما خپله ولیدل چې کله مې د لاسه څه ونیوله داسې اثره زما خاله وه د دې غوښې زما په لاس رالې نور دا پاته سوه دا سوځېدلي پاکې سوځېدلي وې دا کوچنی پتي باندې و دغه پتي باندې دغه سرش شوی و
د دې غوښې زما په لاس کې پاتې شوې، د دې نور بدن پاتې و پر مځکه، ولې چې دا ډېر سوځېدلي وه. موږ به ډبرې راواخیستلې، د دې ثانیې ډبرې به مو راواخیستل، دا کوم ځای چې دا بم ښته 7 متره کښته و، دا سرای ځای چې دا بم ښته و، موږ به ډبرې راواخیستلې، ډبرې به داسې وې لکه ایرې، داسې به مو کړې، هغه به لکه خاوره به دای پرته وه. نو ډېره سخته شپه وه. د هغې څخه تر دا نن تاریخه پورې چې موږ د طیاره د بربري طیاره وینو، د مسافربري طیاره وینو، موږ په زړه کې دا احساس پیدا شي چې نه یې بیا پر موږ یو بم راوغورځول کېږي. زموږ ته کوچنیان و، خدای پاک نور کوچنیان راکړي، یا کوچنیان مو یا معیوب وي، یا سترګې کږي، یا لکه اپلیج ویلې داسې، یا اعصاب نه وي د کار. موږ خپله نه یو سم د هغې وخته تر در اوسه پورې کله یو حالت لرو، کله بل حالت لرو، کله سم یو عادي حالت کې یو، کله خپل په اوضاعو باندې نه پوهېږو. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو قبرونو ته ځو، هغه ځای چې د یوه کلي له 150 څخه ډېر غړي پکښې ښخ سوي، چې له یو بل سره یې نږدې کورنۍ اړیکې درلودې. دلته د نورو ترخو کیسو په اړه خبرېږو. یو بل قرباني سید نثار احمد نومیږي. هغه خپله کیسه داسې بیانوي. نو چې بیا خبر شوم د یوه پوښتنه چې یو څوک مې نسته ژوندي پاتې سوي، هر څه چې مې وکړه چې بیا مې زړه ته نه شته چې شاید یو څوک تر 1-2 کاله سړي دا به یو ځای تللی نه به یې شهیدان سوي، بېرته به راسي، چې یو څوک به مې دا خپل د ورور دغه په شک مې درته بیا مې چې دغه به زما ورور چې پاته به یې راڅخه یو ورور، یو خور، مور، ټوله شهیدان سوي بالا دا په وحشت کې وم. د ورور زامن مې وه، د خور زامن مې وه، دا زموږ د اخښې کور هم بیا راغلی، زموږ اخښې هم زموږ کور ته اخښیان وو، د هغه کوچنیان وو، د هغه د خور کوچنیان، د نور د وروڼو کوچنیان، ګرده د فامیل سره وحشت یې کړی سره یو ځای سوي، یو د بل په زړه دوی بالا دغسې یو په یوه دغه شهیدان سوه، ګرده فامیل سره یو ځای سوي وه، بالا ټوله دا شهیدان سوه. هغه څه چې دلته لیدل کېدای سي دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت په ګراني کلي کې د ملکي خلکو په وړاندې د امریکایي پوځیانو هوایي برید د دوی یوازینی جنګي جنایت نه دی، بلکې د نیواګرو د شتون په کلونو کې د خلکو په وړاندې د بهرنیو پوځیانو او د هغوی د متحدینو د ظلم او وحشت څخه افغان ولس ستړی سوی و. د اشغال دوره داسې یوه دوره وه چې په هغه کې بزګر خپله بزګري نه سوه کولی، دکاندار خپله دکانداري نه سوه کولی، موټروان خپله موټرواني نه سوه کولی، تجار خپل تجارت نه سو کولی، امام خپل امامت نه سو کولی، مدرس خپل درس نه سو کولی. نور به دغه د اشغال د ورته کوم انعکاس ورکو، زه خو یې خپله د انعکاس کولو څخه عاجز یم. او تاسې فکر وکئ چې دا د نړۍ یا د دې ملک وګړي، د دې وطن وګړي چې یو هم خپل کار نسی کولی په خپل طبیعت باندې، نو دا به څنګه دوره وه؟ امریکایانو د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ګراني او گنجاباد کلو کې په ملکي خلکو د هوایي برید په ترڅ کې لسګونه کسان شهیدان کړل او لا تر اوسه یې د ظلمونو ډېر نښې او آثار پاتې سوي دي.
ځایي خلکو له برید او ورپسې د پراخو مظاهرو وروسته دغه وخت د ګوډاګي حکومت ولسمشر حامد کرزی اړ سو چې دغه ولایت ته سفر وکړي. حاجي سید محمد علي آغا د هغې ورځې پیښې په دې ډول بیانوي. کرزی 2 واره راغی. په یو وار کې زه نه وم، په دا بله پلا کې زه وم، د سپین ږیرو سره زه خپله برحاله لاړو ولایت ته. دوباره کرزی راغی ولایت ته چې ابراهیم جان کنسکی هم ورسره و. دا په ولایت کې خبرې وکړې، نور سپین ږیرو خبرې وکړې، دوباره کرزي هم خبرې وکړې. کرزي چې خبرې وکړې په دغه حالت کې یو توغندي د شمال د خوا خطاس وراله په ښار کې ومښته. په ښار کې چې ومښته دې خلکو لرزه یې وکړه، وبېرېدل، خپله کرزی هم وبېرېدل. دوباره خبرې یې سره لنډې کړې. زموږ یو بل سړی دی وفات شوی سید جمال آغا، موږ دوی ویل راځئ چې کرزی راګیر کړو. د کرزي پر سر کرکولي وه، چپانه یې ازبکي چپانه یې هم اغوستې وه. دوباره موږ ورخیز کړه چې دی ګیر کړو. موږ یې پرې نه شولو، نور دغه یې درلوده، دغه ابراهیم جان هم موږ یې پورې وولو. دوباره کرزی په خیز لاړی تیارې ته وختې. فراه ولایت د اشغال په دوره کې تل د بهرنیانو د ظلمونو شاهد پاته سوی دی. دی ولایت ته د حامد کرزي له راتګ او د هغه وخت د اشغالګر حکومت له دروغجنو ژمنو وروسته بیا هم دا سیمه څو ځله د بمباریو او ظلمونو شاهد وه. تر دې حده چې د دغه کلي یو شمېر ونې لا تر اوسه هم میوه نه ورکوي. نوي زیږېدلي ماشومان لا هم د پوستکي ناروغیو او روحي ستونزو سره مخ دي او په دې سیمه کې ویجاړې کنډوالۍ د لسګونه ټنو چاودېدونکو توکو پاته سوي نښې دي. د فراه ولایت یو غرنۍ سیمه ده، پراخه سیمه ده، نو په دا وجه باندې دلته مجاهدین هم زیات وه. خلک یې هم د اشغال مخالف تر ډېره بریده پورې. په دا خاطر باندې نو اشغالګر هم کوشش وکړي چې دا سیمه تر ډېره حده پورې بمبار کړي او دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو چې هر څومره وحشتونه وسوه، هر څومره بمبارونه وسوه، هر څومره چاپې وویل سوې، هر څومره خویندې میندې کونډیانې سوې، ماشومان یتیمان سول، خو بیا هم الحمدلله دا سیمه د اشغال تر تسلط لاندې رانغله او خپل مقاومت ته ادامه ورکړه. خو اوس د اسلامي نظام لمر راختلی او د فراه خلک ورو ورو خپلې ترخي خاطرې هیروي او د هیلو نیالګي کښېنوي. نور د بهرنیانو د ګڼو ګوڼو او د اشغالګرو پوځیانو د بوټونو غږ نه اورېدل کیږي او له اوس څخه به ماشومان د یوې بلې راتلونکې په لور ګام واخلي.